سورة الماعون د دې نوم بیا الماعون. ماعون دا د معن څخه اخیستل سوی دی. اوس هغه شیانو ته ویل کېږي چې دوې معناوې لري. ماعون یا د زکات مال دې ته ماعون ویل کېږي، او یا دغه یو تر بله د امداد شیان لکه تبر دی، کیشه ده، دیګ دی، ستن ده، ګلماله ده، اره ده، یم دی، دغه شیان یو کور بل ته هلکه چې داسې ګلماله راکړه په اوس کښې نور کې یا دې په آیات کریمه کې به راشي، مګر دا داسې شیان دي چې پخوانۍ د پښتنو غیرت او یو د بله ته به نه منع کول. ولې اوس جواب کې خلک خاینان سوله چې وارېږه دا خبره ورک شي ګل سره یا وایي ورک شو. ولې خلک دغه امانت خیال نه ساتي. نو ماعون دا د منفعتو د امداد روزمره شي اصله سړي په کارېږي یا ماعون مال د زکات. نو دلته د دې صورت نوم ماعون ایښودل شوی دی چې یعنې هغه صورت چې په هغه کې د ماعون کلمه راغلې ده. دا نوم یې د کومه ځای راواخیست؟ د اخرني آیاته چې ویمنعون الماعون. نو د اخر آیاته څخه یې دا نوم راخیستی دی، پر دې صورت یې ایښی دی. او دا صورت د ترتیب په لحاظ چې په قرآن کریم کې د ده ترتیب د 107 صورت دی، او د نزول په اعتبار چې ورته وګورې 18 صورت دی، تر صورت الهاکم التکاثر وروسته نازل شوی دی. ربط یې د ما قبله سره د ده څنګه دی؟ ربط یې دا دی چې هلته تر وغضحا د مخه چې موږ کوم بیان کړي وو، هلته چې و خو دا خبره هم ذکر سوې وه چې وکذب بالحسنا ذکر سوي، واستغنا ذکر سوي، چې دا بد بد افعال چې به د جسم به سړي ځان وساتي. بس چې هلته دا خبره نه ده په یاد په هغه صورت کې هلته ذکر سوې وه. واما من بخل واستغنا، هغه چا چې بخل یې کړي واستغنا او ځان یې مستغني تر شري د خدای پاکه څخه. نو مستغني خو باید دغه کار کوي چې د الله عز وجل عبادت هم نه کوي، منافقت باره کوي. نو د دغه کارو څخه لکه بخل، استغنا او تکذیب د ښو خبرو د دغو څه به سړی ځان ساتي که ونه ساتي د غږ تلویږي. په دې صورت کریمه کې چې دا اوس موږ وایو په دې کې دوه شیان ذکر شوي چې لکه کفر لکه نفاق، یعنې دغو څه به هم ځان ساتي. عباره ته استغنا نه ده کړې، استغنا خو بد کارو. څوک چې مستغني هغه بره کافر کېږي، څوک چې مستغني هغه نفاق غوره کوي، او که څوک د الله څخه مستغني وي هغه کفر کله کوي، هغه نفاق کله کوي. نو دغه دوه شیان هلته مهم ذکر شوي داسې واستغنا. ادا نور کم رقم جزئیات لري، که څوک غلا کوي ګواکې استغنا کوي، که څوک کفر کوي ګواکې استغنا کوي، که څوک زنا کوي استغنا کوي. مړه د الله سره بې پروایي کوي. دلته هغه دوه عمده ذکر شوي چې د استغنا دغه دوه فرده ونه کوي چې کفر و نفاق دی. داسې علاوه اول بسم الله شروع کوم. بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر، الرحیم چې دی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. علاوه ارأیت الذي ارأیت آیاتا لیدلی دی الذي هغه څوک یکذبو چې دی تکذیب کوي بدین په جزا سره. دین جزا ته وایي. نو دلته مراد هغه ورځ د جزا ده چې د قیامت ورځ ده. علاوه تا به هغه چا ته نه یې کتلي، نه دې لیدلي چې د قیامت ورځ درواغ غړي کافر دی. څوک چې د قیامت ورځ درواغ غړي خو کافر یې نو تا نه دې لیدلي. علاوه که دې نه لیدلي خو دې داسې بیان درته کوم چې دغه سړی نو د قیامت ورځ باندې نه مني. ګورې ارأیت آیاتا لیدلی دی الذي هغه څوک یکذبو چې هغه درواغ ګڼل کوي په چا سره بدین په ورځ د جزا او د قیامت. نو بیان یې وکړه چې الله خو نبي اسلم تا لیدلی دی، یعنې که نه لیدلی خو بیان یې دا دی که غواړي. فذلک دا الذي هغه څوک دی یدعو چې دی ترټي الیتیم یتیم، چې هر ځای دی یتیم وویني دی یتیم ترټي. ولې یې ټکوي بې ځایه. د دې څه مراد هغه ټکول نه دي مراد چې دپاره د تربیې. کاږه د چا په کور کې یتیم ورسوي د تربیې په خاطر نو چې په لاخ خود وي خو ولي دی، یا دی د عداوت په خاطر د تربیې په خاطر باندې نه ترټي. نو دا هغه څوک دی د خپل د دغه بې عقیدګۍ پر بنیاد باندې چې دی عقیده او آخرت ته نه لري. عباره خو نو دا لکه یو د انسان او حیوان باره څه فرق دی. څوک چې آخرت ته عقیده لري باره وایي نو دا خو انسان دی، د الله عز وجل مخلوق دی، په دې مځکه کې ډېرې وظیفې یې پر ذمه وراچول سوي دي. نو دا به زه ولې ټکوم؟ نو الذي هغه څوک فذلک دا الذي هغه څوک دی یدعو چې ترتیب سي اخلي الیتیم یتیم ولا یحض. بل کار څه کوي؟ بل خدا دی په خپله خروپي ولا کتنې بیاده کې دا چپن کوي. ولا یحض باعثه کول نه کوي علی طعام پر طعام المسکین د مسکین. بل چا ته ګایګای څوک خپله بخیل مګر بل چا ته بعض د مسکینانو سره ښه کوي، کومک کوي. نور خلک پر را باعثه کوي مګر دی د نور خلکو غیر نه پرځو کېږي چې بل څوک یې ورکوي لا د ده چې وس وس براوی مې وکړي. ولا یحض او دی باعثه کول نه کوي علی طعام پر خوراک ورکولو المسکین او مسکین ته دا بل حد کار دی. دغه دوه صفات ته پکې علاوه کې غواړي خو دغه دې د صورت په سر کې څنګه آیاتان نه دي لیدلي. هغه څوک چې د ورځ د قیامت تکذیب کوي نه مني، هم کې غواړي صفات یې دغه دي چې یو دغه کار کوي چې په رښتینې وس ورسېږي تر چې وټکوي،
بل کار یې دغه دی چې پر طعام د مسکین خلک نه باعثه کوي. نو دا خو حق العبد ده چې حق العبد نه کوي هغه کله پرېږده حق اللهي هم نفسي کوي دې ته لا وګوره. ولې دا ګناه چې ده زموږ ستاسې په فقه کې راځي وایي حق العبد د مخه ده تر حق اللهي. د خدای حق د مخه دی که د بنده و یا د بنده که د مخه دی، مګر یو د ګناه په لحاظ د ګناه په لحاظ د الله حق ضایع کړي هغه ډېره ګناه پر لري. د عجیبې خبرې سره جلا کړي. یو یې د لزوم اعتبار دی چې پر بنده باندې اول د چا حق ډېر لازم دی چې ادا یې کړي، د بنده حق لازم دی چې هغه باید ولې بنده محتاج دی. مګر که د بنده حق ضایع کړي ډېره ګناه لري، که د الله هغې چې ضایع کړي هغه ډېره ګناه پر لري. ولې خو د الله عز وجل امر ډېر واجب دی پر سړي باندې. د بنده حق ضایع کړي ګویا که د بنده بې احترامي وسوله، او که د الله حق ضایع کړي خو د الله بې احترامي وسوله. د الله بې احترامي خو غټه ګناه ده. نو د ګناه په اعتبار خو هغه ګناه پر عظیمه ده چې د الله حق ضایع کړي، او د لزوم په اعتبار کم یو د مخه لازم دی. د بنده حق د مخه لازم دی. د یوې خبرې سره جلا کړي. داسې نو مه کوئ چې برابر د بنده حق پر د مخه دی ګناه هم د هغې ډېره ده یا ګناه د بلغې پر ډېره ده. ولې په هغه کې د الله بې احترامي راځي، د بنده حق وکړه د بنده بې احترامي په کې راځي. مګر که چېر د ادایي ځای راسي اول به د بنده حق ادا کوي. لازم دغه دی. د خدای هغې که مؤخره سي هغه دونه پروا نه لري لکه د بنده حق چې مؤخره سي. ولې بنده محتاج دی خو استغې دی، الله خو غني دی. نو بل دا که د بنده د حق ضایعوالی دی دغه سړي. بل فویل نو الله وایي نو هلاکت یې. ویل په معنا د هلاکت راځي، ویل په معنا د خرابۍ راځي، ویل په معنا د افسوس راځي، ویل په دوزخ کې یو کنده د هغې شلې په معنا سره راځي. نو دلته چې موږ د خرابۍ معنا وکړو ګرده بتر رانیسي. هلاکت هم پکښې کې راغلی، دوزخ هم راغلی، د دوزخ کند هم پکښې کې راغله. فویلون نو لویه خرابي ده للمصلین دپاره د هغه لمونځ کوونکو الذین هغه لمونځ کوونکي هم چې دی عن صلاتهم د خپلو لمنځو څخه ساهون غافل و بې خبره. دغو کسانو ته غټه خرابي ده. دا د بنده حق څخه نه ورکاوه چې هغه کار و. د مسکین حق یې نه ادا کوه، نور خلک ورته باعثه کړه ورنه خپله یا یې یتیم تراټه. دغه دپاره چې بیا دوی لو خرابي وکړه د دوزخ ته چې د الله حق دغه رقم کوي. د لمانځه څخه ګرد عمر بې خبره دي. الذین هم یراؤون هغه ساهون یادوم چې دوی یراؤون ریا کوي، یعنې معنا منافقانه طبیعت لري. که خلک نه وه دی لمونځ نه کوي، که خلک وه په هغه ګړې عباره کوي. نو ګوره داسې وله چې الذین هغه هم چې دوی عن صلاتهم د لمانځو څخه د دوی ساهون غافله دي. نیکې څه وخت چې خلک نه دي که سره په یاد لره دي، طبیعت یې لري چې وکړي. الذین هغه هم چې دوی یراؤون ښکاره کول کوي، که خلک وه په هغه ګړې کې باره بیا دی لمانځي داسې لمونځ باره دی بیا لمونځ کوي. نو دا منافق څه هغه د مخکې چې تکلیفه په جن کوه هغه کافر شو. دغه بیا منافق دی چې خلک نه یې دی باره نه کوي، که سره د ساهونو د قسمت څخه دی غافله دی. نو یوې خبرې ته بل متوجه ساهون خو چې دی دا خو د ساهي جمع ده. ساهي خو سهوه کوونکی په معنا هم راځي چې خطا وي سړی. ساهون د غافل په معنا هم راځي، دلته هغه خطاوالا په کار نه دی په مطلب. ولې نو که ته دې ترجمه وکړې چې وا هلاکت هغه لمونځ کوونکو ده چې په لمانځه کې خطا وځي. نو عزب الله خو پیغمبر علیه السلام شل واره خطا وتلی. شهریاري کبار چې د ابوبکر صدیق صاحب سره راونسه دغسې غټې غټې خطاوې دلته پېښ شوي دي چې موږ ته دا بګای لا پېښ دي یا به نه شي. د مثال په داسې ډېره سوې ده چې پیغمبر علیه السلام ودرېدي په محراب کې چې دا جمع کړي چې اوس الله اکبر وایه خلکو چې اقامت وسو ول پر ځای ودرېږي. چابک چابک یې د خلکو داسې ګامونه ولاړې کور ته دا خو لمبېدل وو دا لبرل چې لوفه ویل مو پیغمبر علیه السلام دغسې ابوبکر صاحب دغه رقم. نو دا سهوه چې ده نو د دې لپاره مشره ده یا دا سهوه ده خطا ده. دلته ساهون د خطاکار په معنا نه دي، ساهون د غافل په معنا دي چې ګرته رځنې غافله دي، عادت یې دی نه لري. دغه معنا یې په دې ځای کې مراد ده چې بیا درته ګډه وډه نه شي چې هغه دي دا خو دلته الله پاک وایي هلاکت د هغو لمونځ کوونکو ده چې د لمانځه څخه ساهي معنا خطا وتونکي یا خطاکار نه. خطا خو د نبي اسلام امت رفع د رفع عن امت الخطا والنسیان. په یو په خطا خو الله پاک د نبي اسلام امت رانیسي لا نګر سره. دا ساهون هغه دی چې دی دغسې غافل طبیعته دی، لمانځه ته توجه ګر سره نه کوي. هغه که د خلکو د مخه سو نو بیا د ګورو دی پر ټینګ. الذین هغه هم چې دوی یراؤون ریا کوي، خلکو ته ځان ښکاره کوي. ویمنعون الماعون ویمنعون او دوی منع کوي که سره نه ورکوي الماعون زکات. نو هغه کوي دا نه کوي. دا ولې دا د لمانځه سره یې وویل چې الذین هم یراؤون. ولې په لمانځه کې خو امر د جماعت سوی دی که نه دی سوی. نو دی خود باره چې دا خلک نه یې په هغه ګړي یې نه کوي، د خلکو د مخه خو نه باره څنګه وایي چې دی نه کوو. ولې لمونځ خو د اظهار په رقم کېږي. په لمانځه کې خو اظهار مطلوب دی. په لمانځه کې اظهار مطلوب دی که پټوالی اظهار. ولې خو دا جماعت چې دی د اذان چې دی خو د دغه دپاره چې علیحده مؤذن ورنادي که ګرده کلي راوغواړي.
کله یې مراد ګرځه په جمعواري وکړي د زکات لپاره کله اعلا کړي چې هلکو د زکات ټیم دې زکات ورکړي په هر چا پسې اړه لري خپله شخصي په ده پسې نو هغه زکات چې دی چې اظهار نه غواړي باره چې وخت ورته ته د زکات چاته ورکړه ته چیرې په ما پسې مقرر شوې زکات به ته چې واځه زوره د خدای ناڅرسه یم ورکړی مې دی الله وایي دی اګر سره ورکوي نه ولې خو اظهار پکښې لازم نه دی په لمانځه کې خدای نسي ویلی اګر دومره چې ما کړی دی نو خو بابا پرون به دې کړي نن بوړ به ورځ به دې کړي بله ورځ دا به سږ کال تا پټ پټ کړي نو هغه چې دی ګاګې په هغه کې ریا کوي که د لمانځه مسلې ته متوجه چې دی خو صاحب دی غافله دی مګر په هغه سره بیا د ګاګې ریا پکې په زکات کې خلک دی نسي راټینګولی چې وجه په ښکاره ورکړي دی ما ورکړی وایي داسې اظهار مطلب دی خلک ته نسي ویلی چې نو دا 10 کاله دې پټ کړي چې دی 10 کاله د 10 کاله یې پټ کړي په زکات کې خو به جمع نه ورځي چې په جمع راسي دا سره ټول سي باره زکات ورکړي او نو هلته چې دی ویمنعون الماعون که د ماعون معنا په زکات سره شي او که ماعون چې دی چې ما د معانه څخه اخلي معان و شی قلیل څه وایي چې لږ شي ته لکه ستن اره کیشه جیب ویمنعون دی منع کوي الماعون د امداد اسباب که په جیب ورته ودرېږي مې نه درکوي که په ګلماله ودرېږي مې نه درکوي که ستن غواړي مې نه درکوي که مالګه غواړي مې نه درکوي دا یې بل دغه د انفاق استعداد به سره په ده کې نشته چې د انفاق وکړي نو بېرته اوس خبرې ته راځم نو په دې صورت کې موږ دوه شیان الله ذکر کوي چې دغه ته ځان وساتي پیغمبر ته څنګه ارأیت الذي یکذب بالدین آیا ته هغه څوک لیدلی چې د دین تکذیب کوي که دې نه دی لیدلی خو بیان یې دغه تکذیب چې که سړی نو کافر دی ول دا هغه دی چې ترټي یتیم دا یو خصوصیت ولا یحوض علی طعام المسکین او نه خلک باعث کوي پر خوراک ورکولو د مسکین نو دا خو حق العبد پایماله کړه د الله حق ته چې راسې په ویلو نه الله د دوزخ کنده و خرابې چې د هغه لمونځ کوونکو دپاره هغه چې دوی د لمانځه څخه خپل ساهون غافله چې د سره یې کوي مګر کې کوي الذین هم یراؤون هغه چې دوی ریا کوي که د جماعت په وخت کې خلکو ټینګ کوي ورسره رالي باری نو د هغه د ریا په خاطر کې چې خلک به وایي مګر که د انفاق ځای ته راسې ویمنعون الماعون دوی منع کوي زکات بلکل یا نه ورکوي وجالت خو د اظهار امر سوی نه چې دی یې ما پټ کړی یا ویمنعون منع کوي الماعون د اسباب د امداد